اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې میرو تازه ګل ته کاغذونه ورکړل او ټول هغه اصول مراعات کړه چې د اجارې لپاره ضرور دي. اوس به دا واورو چې مامور بیدار چیرته د تلو اراده کړې ده. مامور صاحب پیاله ماړه وه، چای خو وسیله تریخ شو. بس دی ملک صاحب، ډیر مې وڅښه. ښه نو ملک صاحب، که ستا خوښه وي نو زه به لاړ شم چې دا د موټروانانو د تیز رفتارۍ غم وکمه. اوس پکې زما مېرمن او نور خلک ژوبل شو او 2-3 پکې مړه شو. ویمه دا ډیره بده خبره ده. خدای مکه سبا پکې بل چاته زیان ونه رسیږي. ښه خبره دې وکړه. بس مامور صاحب په خیر سره لاړ شئ. خو ګوره خبره په ولایت کې نه ده، ستونزه دلته جوړه ده. ما تا ته هغه ورځ هم وویله چې ستونزه ملک ګوټي جوړه کړې ده. ملک بهادر درته ښیمه، هغه فیصلې کوي او شورا یې ورسره مني. نه خو ملک بهادر په خپله ملکۍ پوهېږي او نه شورا په خپلو کارونو. ملک صاحب زما هم زړه دی چې همدوی پسې ورشمه تر څو د دې ستونزې د حل لاره پیدا کړو. ښه ما ویل که ته ولایت ته ځې. نه ملک صاحب، اوس ولایت ته نه ځمه. کله چې زه د کنډو کلي ته راتلم نو په ولایت کې مې دا خبره شریکه کړه، نو بیا دلته راغلم. اوس ګورم چې ملک بهادر او شورا پکې څه وایي. په ولایت کې خو هسې زموږ د خپل دفتر خبره ده. بس دلته نوره څه مسله نشته دی، خبره د کرایې ده. ملک بهادر او شورا چې کومه کرایه ټاکلې ده، که سترګې پټې نه کړو پر اختیام چې دا کمه ده او موټروانان یې نه مني. اوس چې تر څو ملک بهادر او شورا خپله پرېکړه وانخلي نو دا ستونزه نه حل کېږي، ځکه موټروانان هم پیسو ته اړتیا لري، باید وی ګټي. خدای به خیر کړي ملک صاحب، دا ټولې خبرې په نظر کې نیول کېږي. ښه نو اوس دا راته ووایه ملک صاحب چې زه د ملک بهادر او د شورا له غړو سره چیرته وګورم. یاره مامور صاحب که رښتیا درته وایم داسې کوم خاص ځای معلوم نه دی، خو بس کله کله د جومات او جراندې سره کینی، هملته ورشه پیدا به یې کې. څومره ګردونه پې پراته دي. پاره دا زما مور کتابونه دي، په دې باندې څه کوې؟ لورې دا مې راواخیستل، هسې دلته په تاخچه کې ایښي دي چې څوک ترې ګټه واخلي نو ښه ده. دا کتابونه به چاته ورکم، هغه به پکې سبق ووایي. نه زما مور کتابونه چاته مه ورکوه. لورې خیر دی، ستا مور ته به ثواب رسیږي. زه مور کتابونه چاته نه ورکوم. تازه ګله زویه، څنګه ته پې سره لګیا یې؟ دا چې وایې؟ ابی دا کتابونه مې راخیستي وو، یو خو ګردونو موالي و پاک مې کړه، او بل دا چې غوښتل مې چاته یې ورکمه، دلته هسې پراته دي. نو عاطفې درته چې ویلې؟ عاطفې ویل چې زه دا کتابونه چاته نه ورکوم، دا زما د مور کتابونه دي. که رښتیا درته ووایم زما هم پې زړه نه کېږي چې زه دا کتابونه چاته ورکم، خو د زرکې د سبق سره ډېره مینه وه. که څوک پکې سبق ووایي نو د هغې ارمان به هم پوره شي. بس چې څنګه درته ښه ښکاري زویه، هماغه شان وکړه. مونږ باید د زرکې ارواح خوشحاله وساتو. و ابی زما هم دا کوشش دی، او په دې خاطر مې ځان سره اوس بله فیصله هم کړې ده. کومه فیصله؟ دا فیصله چې زه به غټو ښځو ته د قرآن کریم ترجمه شروع کړم. د زرکې ارمانو چې زموږ د کلي هره ښځه د تعلیم وکړي، نو بس دا ارمان به یې پس له مرګه پوره کړم او زه به خپل مسؤلیت هم ادا کړم، ښځو ته به دین وښیم. خیا د قرآن شریف ترجمه شروع کړئ؟ و ابی ځکه چې قرآن کریم د علمونو سرچینه ده. وایم که چیرته ښځې د قرآن کریم ترجمه یاده کړي
نو نور علم د پاره به هم شوق پیدا شي، لیک لوست ته به مخه کی. ابای تم سبق وایمای له خیره سره د مام سبق ډیر خوښیږي. خو تازه ګله زویا د ښځو ته به ترجمه چیرته کوي؟ په مدرسه کې چې مرکز سره هم څنګ په څنګ ده. که د منګیز مرکز ښځې غواړي نو پکې برخه اخیستی شي او هلته د پردې تیار انتظام هم شته. بس خو بسې که نه، زه به هم له خیره سره سبق وایم. ډیر مې خوښیږي چې څوک د قرآن شریف سبق وایي. خو رښتیا د کلي ښځې به څنګه خبرې سي؟ بې غمه اوسه، د مانځه نه وروسته په جومات کې اعلان کوم، ټول په خپله خبرېږي. پرخې تا ته ما خبره کړې وه، څه وشو؟ د ولور پاک له د څه وکړل؟ زرمینې ما مور سره خبره وکړله او ورپسې کلکه شوم چې خیر دی پلار مې ته پوی که. مور مې خپله خواري وکړه خو خوند یې ونه کو. هغه څنګه؟ ولې؟ هغه داسې چې پلار مې هماغه خپله کوي، د بل چا نه مني او نه اوري. یو غږ کوي چې ولور به اخلم بې له ولوره واده ماده نشته دی. ښه، یعنې پلار دې ستا د مور خبره مو نه منله؟ نه وی نه منله، که نه نو مور مې ډېره خواري وکړه. مور مې نه غواړي چې ولور واخیستل شي ځکه هغې ته د جبګل کاکا د کور حال معلوم دی چې دومره وسه نه لري. خو بس څه وکړي پلار مې نه تېرېږي. نو ای هی پرخې دا ښه کار ونه شو، په دې کار سره تا ته ستونزې پیدا کېږي. که اوس ستا د پلار خبره ومنل شي او جبګل کاکا ورکړي نو ستا په هغه کور کې ژوند سختېږي. زه هم پوهېږم زرمینې، خو څه وکړم؟ اوس مې مخکې پلار ولاړ دی، که بل څوک وی نو بیا مې ورسره خبره سپینولی شوه. خو اوس مې پلار دی، هېڅ څه ورته نشم ویلی. که څه وایم د سي راباندې د بې شرمې نوم ایښودل کېږي. خدای مکه پلار به مې وایي بې شرمه ده، سپین سترګې ده. بس د همدې د خاطره به په خولې لاس کېدم. زه خدای دې پکې خیر واچوي، خدای دې هغه څه وکړي چې زموږ د ټولو پکې خیر وي. ما خو شباني کاني سره واده کړې وه چې دا ستونزه به حل شي، خو اوس چې ستونزه پاتې شوه نو هغوی مجبوره دي چې په دې وخت کې د واده یاده ونه کړي. هاي ملک صاحب په خدای باور وکړه چې ډېر ستړی شوم، ډېر وګرځېدم را وګرځېدم. مامور صاحب ستومانه خو به خود وي چې ملک بادر او شورا پسې ګرځېدې. ښه اوس دا ووایه چې څه دې وکړه، خبرې ورسره وشوې؟ نه که نه، په همدې باندې خو خفه یم چې ورپسې وګرځېدم او پیدا مې نه کړل. کوم ځای چې تا راته ښودلی و هلته هېڅوک هم نه و. اوس وایم مجبور یم چې د وحدت کلي ته پسې لاړ شم. یا مامور صاحب ته مجبه سړی یې. هغه هوښیاران وایي که د خوړ کاڼي پاسته وای نو ګدړانو به یو هم پرېښی نه و. نو ته څه وایې ملک صاحب چې اوس د وحدت کلي ته تلل ما دپاره سخت دي؟ ستا ورتګ هلته سخت نه دی، زما مطلب د ملک بادر د ملکۍ نه دی. ملک دی خو د ناستې ولاړې ځای معلوم نه دی. هغه خو د ملک غني دیره وه چې خلک به پکې کېناسته او پاڅېدل، خو دې کلیوالو ورباندې کبر وکړه. نو زه دا وایم چې اوس به ته ورپسې کوڅه په کوڅه او دیره په دیره ګرځې او هغه لا څه کوي چې د شورا غړي مو سره ناداره کوي. خدای دې خیر کړي ملک صاحب، زه به خپله هڅه وکړم چې څومره زر د دې خلکو سره وګورم او بیا د خیره سره ولایت ته لاړ شم چې دا د تیز رفتارۍ خبره خلاصه شي. نو زما به ایله د زړه نه غم لرې شي. خدای دې وکړي نو، خو ته دلته خپل وخت ضایع کوې. مامور صاحب که زما په کور کې کلونه مو اوسېږي نو زه به در باندې تنګ نه شم، ځکه چې ته زما د کور سړی یې. خو په دې خفه کېږم چې وخت دې ضایع کېږي. وایم که خپلې وظیفې ته دې لاړ شي نو ښه به وي، نه به ملک پیدا کړي او نه د شورا غړي. د تازه ګل پلاره خبر یې که نه چې تازه ګل له خیره سره چی غواړي؟ نه پوهېږم څه غواړي، د بل واده اراده یې کړې که څنګه؟ نه د بل واده اراده یې نه ده کړې،
ښه نو بیا څه غواړي؟ وایي چې د پاخه عمر ښځو ته د قرآن شریف ترجمه پیلوم. ښه بس نو تازه ګل شکر دی عالم دی او د عالمانو همدا کار دی چې خلکو ته سبق وښیي. خو د پاخه عمر ښځو ته تر اوسه پورې چا سبق نه دی ښودلی. یوازې تازه ګل دی بس. خدای دې ورسره ښه وکړي. آمین آمین. بس په دې زم ډېر خوشحالیږم چې د اولاد له خوا نه مې چاته خیر رسیږي. هسې بخملې که زر که ژوندی وې او د دې خبرې نه خبره شوې وې نو څومره به خوشحاله وه. په رښتیا هم چې هغه به ډېره خوشحاله وه. د هغې خو ارمان دی چې ښځې دې سبق ووایي. رښتیا د تازه ګل پلاره که زه دې سبق ته لاړه سم ترجمې ته نو ته خو بچې نه وایې. وزورورې زه خو به خوشحاله شم خو تا چې مخکې سبق نه دی ویلی نه دی قرآن شریف ویلی او نه دی سپاره دې سره به څه کې. خدای مهربانه دی خواري به کوم غوږ ورته نیسم خو چې د تا راته اجازه وي. زما د خوا نه درته پوره اجازه ده. زه خو وایم رښتیا هغه شیرینه څه شوه؟ هغه تللې اوبو ته. ولې؟ وایم چې هغه هم در سره لاړه شي یو ټکی خو به زده کي. د هغې خپل کار دی خو زه ځم له خیره سره. خدای دې تا ته توفیق درکړي. ته سبق وایه زه دې ملاتړ کوم. په رښتیا هم چې د زرکې په پل باندې ته روانه یې. هغې په کوچاني ژوند کې سبق ویلی و. سبق یې ویلی و خو ښېګړی ټوله د ابا وه چې هغه یې سبق ته واستوله. که نه نو د موږ په کوچیانو کې خو دا رواج نسته چې هغوی دې په ښځو تعلیمو کې سبق دې پې ووایي. ښځې خو لا پرېږده چې نارینه هم سبق نه وایي. بس دغه دی دا رواج پکې تا او زرکې جوړ که خو چې در نه پاتې نه شي. زرمینې دا جوړه تیاره ده. ها در وایخله راکه راته یو ځلې د نظره تیره که. دا څه وایې شبانې کانې زه به ستا د لاس جوړه د نظر نه تیرومه. ستا کار خو معلوم دی زمونږ په تا باندې پوره باور دی. بیا هم نه ویل کېږي خپله تسلي ښه ده. سمه ده زه به یې وګورمه. ته صبر. نام خدا ښایسته ګنډل شوې ده. رښتیا شبانې کانې تا خو بیا ما نه هغه پوښتنه مو نه کړله چې د ورور پاکله څه وشو. نو پوښتنه به ولې کومه خو تا ته مې خبره سپارلې وه که نه او په دې م پوهېږم چې ته خبره نه یېرې لکه چې خبره مخکې تلې له خیره سره. شبانې کانې زم په دې تمه ومه چې خبره به مخکې لاړه شي خو له بده مرغه داسې ونه شو. ولې څه چل وشو؟ الماس لکه چې د پرخې خبره مو نه منله. بس همداسې یې وګڼه هغه د خپلې خبرې نه تېرېدو والا نه دی. نو اوس به څه کېږي؟ زرمینې د عابد پلار ته خو ما دا تمه ورکړې وه چې زه زرمینې سره خبره کومه پرخه د هغې ملګرې ده. خبره یې ځمکې ته نه غورځئ. شبانې کانې خو خبره د پرخې نه ده. پرخې غریبې خپله خواري وکړله. خبره ټوله د الماس کاکا نه ورانه ده. خو بیا هم که زما منئ که نه نو تاسو داسې وکئ چې د صبر نه کار واخلئ. څنګه د صبر نه کار واخلو؟ مطلب مې دا دی چې تاسو دا د واده خبره لږه وروسته کوئ نو ښه به یي. کیدای شي چې تر هغې پورې د الماس کاکا فکر بدل شي او ورور اخیستو نه تیر شي. هی زرمینې که خبره زما وې نو صبر به مې کړی وې خو د عابد پلار صبر نه کوي. وایي چې زه واده زر کول غواړم زر. وایم چې اوس به هغه څنګه رضا کومه. خیر دی ته ورسره خبرې وکړه قناعت ورته ورکړه. زه به خبرې وکړم خو چې رضا شي. هی که الماس دی نو د عابد پلار هم د چا نه کم نه دی. خدای خبر شه چې له دې نه به څه لانجه جوړېږي. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په
په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې زرمینه کوښښ کوي تر څو د پرخې په واسطه الماس له ولوره تیر شي. آیا د پرخې په څېر جلۍ چې کوژدۍ شوې وي په داسې خبرو کې کار لري؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 020-3-30-55 020-6-30-55.